achieve ترلاسه کول. صحیح ده، ترلاسه کول. مثال ته د دې وګورئ. she worked hard to achieve success. she worked hard to achieve success. یعنی هغې سخت کار وکړو تر څو بریا ترلاسه کړي. صحیح ده. she worked hard to achieve success. هغې سخت کار وکړو تر څو بریا ترلاسه کړي. بیا په دې بل سنټنس کې ورته وګورئ. you can achieve your goals with effort. you can achieve your goals with effort. یعنی ته کولی شي خپل ګول چې کوم دی هغه د هڅو له لارې ترلاسه کړي. صحیح ده. ته کولی شي خپل ګول یعنی خپل منزل د هڅو له لارې ترلاسه کړي. بیا چې بل کم ټکی دی هغه دی اسسټ. اسسټ وایي مرستې کولو ته. صحیح ده. اسسټ مرسته کول. ګورئ زه دا ټکی تاسو ته چې په سنټنس کې استعمال کم تاسو به د دې په صحیح مطلب پوه شئ. ښه. we will assess the teacher in the classroom. we will he will assess the teacher